دا په ننګرهار کې د ختیځ روح الله ترخیل کرکټ اکاډمۍ کې د ټینس بال رمضان جام سیالي دي چې 4 شپېته لوبډلې پکې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کوي. د ختیځ روح الله ترخیل کرکټ اکاډمۍ منیجر رضوان الله ترخیل وایي دا سیالي له څو ورځې دي چې د ننګرهار ترڅنګ پکې د هېواد د مختلفو ولایتونو لوبډلو برخه اخیستې او د اختر تر شپې به دوام وکړي. مونږ هر کال رمضان جام سیالۍ د روژې په مبارکې میاشت کې ترسره کوو چې سږ کال یې خوشبختانه اتم پړاو سیالۍ ترسره کوو چې 4 شپېته لوبډلې ګډونوالې دي. مونږ سره په دغه ټورنمنټ کې د 14 ولایتونو څخه لوبډلې شاملې دي چې خصوصا د ننګرهار ولایت د ولسوالیو څخه ډېرې لوبډلې دي. زمونږ هدف د دغه ټورنمنټ څخه ځوانان تشویقول دي او شپنۍ سیالۍ ته برابرول دي. داسې به بالران او بیټسمینان پیدا کړو او د افغانستان کرکټ بورډ ته ورکو. عبدالله صافی او هلال چې په رمضان جام سیالیو کې لوبې ترسره کوي دا ډول ټورنمنټونه د ځوانو لوبغاړو د ورتیا ښکاره کولو برخه کې ښه فرصت بولي. دغه ټورنمنټ همدغه میچونه کولی شي چې ځوانان د نشهیي توکو څخه منع کړي او یوازینی دغه چې د کرکټر دپاره د همدې ځای نه سټارټ دی تر غټ میچونو پورې غټ ایونټونو پورې. د ټورنمنټ د مسؤلینو نه ډېره مننه کوو چې موږ ته داسې ټورنمنټ په لاره اچولی تر څو موږ ځان پکې ثابت کړو مخکې لاړ شو او د ځوان لوبغاړو لپاره همدا فرصت ده چې په دې ټورنمنټ کې ځان ثابت کړي او مخ په وړاندې لاړ شي. په ورته وخت کې د کرکټ لوبې مبصر ضرورالحق افضلي رمضان جام سیالي د شپنۍ لوبو او لیټینګ سیستم سره د ځوانو لوبغاړو د اشنا کېدو برخه کې ګټورې او مهمې بولي. دلته په لوبغالي کې د یو ټیم سره پاتې کېدل ډېر زیات ګټور دي د لوبغاړي لپاره. ځکه په دلته د لوبډلو تشکیل او جوړښت داسې دی چې د مختلفو ولسوالیو د مختلفو ولایتونو لوبغاړي د یو لوبډلې سره یوځای کېږي. په دې کې سینیر لوبغاړي هم شته چې د یو بل سره دغه مشورې شریکه نظریات شریکه او دوی د دغه ایکسپیرینس نه د تجربو نه ګټه اخلي تر څو وشي کولی په آینده کې د خپلو ډلو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ رمضان جام سیالیو په لسګونه دغه نندارچیانو وایي خوښ دي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هېواد کې سرتاسري سوله حاکمه ده او دوی په سوله ییزه فضا کې د شپې تر ناوخته د کرکټ لوبې ننداره کوي. ماشاءالله ډېر ښایسته ډېر خلک راځي دلته او ډېر ښایسته تفریحګاه ځای برابر دی او انشاءالله اوس خو امن دی. د اسلامي امارات چې کوم وخت نه راغلی دی انشاءالله ډېر په ډاډ سره راوځو د شپې تراویح کوو نو هغې نه بعد راځو دلته د ساتیرۍ دپاره میچونه ګورو. دا چې د روژې مبارکه میاشت ده او دلته د امن په فضا کې چې د اسلامي امارت د حکومت تر چتر لاندې موږ زیات خوشحاله یو چې د تراویح نه بعد راځو دلته د لوبې نه خوند اخلو. نو ډېره ښه فضا ده د امن فضا ده په لسګونه او سلګونه ځوانان راغلي د لوبې نندارې ته. د یادونې وړ ده چې د رمضان جام ټینس بال ټورنمنټ ترڅنګ ننګرهار کې د هډبال رمضان جام سیالي هم روانې دي چې هره شپه یې سلګونه مینهوال نندارې ته ورځي.